خبره ده په یو کلي کې بیټو او د ده مور اوسېدو. بیټو بچی بازار ته لاړ شه سبزي راوړه چې تر څو زه روټۍ پخه کړم. سمه ده مورجانې ځمه خو مورجانې تا سره زه یو خبره کوم. او زما بچی ووایه څه وایې؟ مورجانې په دې کال کې به زما واده کوې که نه؟ او بچی خامخا اوس لاړ شه سبزي راوړه. بیا بیټو په خوشحالۍ کور نه ووځي خو په لاره کې دې سره میټا میلاو شي. څه خبره ده بیټو نن خو ډېر زیات خوشحال ښکارې. نن خو ستا اننګې لکه د ټماټرو په شان سره دي او شونډې دې د چقندرو په شان دي ګلابي. څه خبره ده میټا وروره زه خو سبزۍ پسې مارکیټ ته ځم. بیټو رښتیا وایه ته ما نه څه پټوې خو نه. زه تا نه ولې څه پټ کوم ولې ته زما مور یې. غټخېټیا زه خو ستا د واده تپوس کوم. ها دا خو ډېر زر زما واده کېدو واله ده. ته به ډېر زر زما په سر باندې د واده څېره ووینې او رښتیا میټا وروره ته به زما په واده کې ښه ډانس وکړې او ډانس به وکړم ته به یې هم یاد ساتې او رښتیا ستا واده نږدې ده لږ شانتې هوښیار اوسېږه. میټا وروره داسې ته ولې وایې؟ میټا څومره زما چا په سترګه رپي. میټا وروره چې ستا چا په سترګه رپي دې سره زما د واده څه کار ده؟ ګوره میټا ته زما ملګری یې دې وجې نه دې پوهوم پکې چې تا ته څنګه ښکاري دغسې وکړه زه درنه ځم. بیا دا دواړه دلته نه لاړ شي خو په لاره کې میټا ته دوه کسان په نظر راشي. دا دواړه خو د بیټو دښمنان دي. دا دواړه به ضرور د دې په واده کې څه مسلې جوړوي. میټا ته یې خیال وکړه په پټه د دوی خبرې واوره. بیا میټا دلته پټ شي د دوی خبرې واوري. خو د وریدو که نه چې زه څه وایم. او پوه شول نو د بیټو ناوې به مونږ تختوو. ډېرې خبرې مه کوه ستا کار به وشي. یار زه به نصیبې سره دې باره کې خبره کوم. بیا میټا کور ته راشي نصیبې کینچي ته ټولې خبرې وکړي. میټې څه وکړه خو چې دا دو دواړو واده وشي. په تا څه وشو ته ولې د هغې طرف کوې؟ میټې زما د زړه ټوټې بیټو همیشه څه نه څه طریقه سره زمونږ مدد کړی دی. دا ځل ته د هغې مدد وکړه زما جان. او نصیبه کینچي ستا خبره ټیک ده زه ورځم بیټو ته دا هر څه وایم. بیا میټا کور نه لاړ شي او بیټو ته دا ټولې خبرې وکړي. دا وروره دا ته څه خبرې کوې؟ بیټو زه رښتیا وایم ما دا خبرې په خپلو غوږونو واورېدې. نو بیټا وروره اوس به څه کېږي؟ اوس به شمیله تختوي. بیټا وروره ته ما سره یې کاغو سره ته ما سره لاړ شه پولیس سټیشن ته چې په هغې پارچه وکړو. غټخېټیا اوس یو بچی پیدا شوی نه ده او ته یې په سکول کې داخلوې. میټا وروره ته څه وایې؟ زه خو په څه باندې نه پوهېږم. ته هغه اول څه کولو ته پرېږده موږ به په موقع باندې ونیسو. که موږ داسې پولیس سټیشن کې کمپلینټ وکړو نو میټا وروره ته خو ډېر زیات هوښیار یې. ما به د خپل پلار پیسې غلا کړې او د مور نوم به مې اخیستلو. میټا وروره دا خبرې پرېږده او خپل پلان وایه. بیا میټا بیټو ته خپل پلان ووایي او بیټو چې دا واوري نو ډېر زیات خوشحال شي. میټا وروره ډېر ښه پلان ده. میټا وروره ته اوس ځه شابه شمیله راتلو واله ده. بیا میټا دلته نه لاړ شي او شمیله دلته راشي. بیټو ته او میټا ورور څه خبرې کولې؟ شمیله دا خبرې پرېږده زه چې درته څه وایم دا واوره. شمیله ته به د واده په ورځ باندې کور نه بار ته بلکل نه وځې. بیټو چې که کور نه بار ته نه وځم نو ستا کور ته به څنګه راځم؟ شمیلې زما خبره واوره که ته په دومره نور کې بار ته راوځې نو ستا مخ رنګ به بیا تور شي. وا بیټو چې تا سره زما څومره خیال ده. شمیله چې څومره درته وایم دومره وکړه باقي به زه او میټا ورور سنبالو. بیټو چې تا او میټا به څه کوئ؟ شمیله بس ته ګوره چې موږ څه کوو. هلته اوس کور ته ورشه زه هم کور ته ځم. دا دواړه دلته نه لاړ شي خو بل طرف ته دکه دوه ډکوان د دې کور مخې ته راشي. دا د شمیلې کور ده. خو هغه به بهر کله راځي؟ او رابه شي زه هم دغې طرف ته د سکیپ په رقم جوړوم. څنګه راشئ دوپاټه ورباندې اچوم. هغه کاغذ چغې
خبرې کوي چې په دې ټیم کې یو جنۍ د کور نه را بهر شي. د دې جنې په طرف باندې راشي او د دې په سر باندې توماچه کیدي او ورته ووایي شمایلې خوځېږه ما کني ګولۍ به وچلوم چوپچاپ ما سره لاړه شه. بیا دوی دواړه شمایله ځان سره کډناپ کې وتښتوي او په یو ځای کې راشي دلته کیني. نن ګورم چې ستا بیټو تا سره څنګه واده کوي اواز ما وباسه کني ګولۍ چلوم او زه ګورم چې ستا بیټو دلته څنګه راسي. په دومره وخت کې بیټو دلته راشي. غلطه خبره وکړه تا بیټو ته دلته په راتلو باندې هیڅ زندګي به نه لګي او بیا تاسو خبره وکړه چې دې سره به زما واده نه کیږي دې سره به زما واده کیږي هغه هم نن د ورځې. ته به څنګه کوې شمایله سره واده شمایله خو زما د توماچې لاندې ده. خانده ما کني زه به شمایلې باندې ډز وکړم. شمایله ته لږ دې خوا راشه. بیا شمایله دلته راشي. یا شمایله ته او بیا دا څوک ده؟ په دې صدر کې میټا ده. میټا وروره دې وجه نه تا مانه کپړې غوښتې وې. ودې کتلو شمایله د میټا وروره او زما پلان. ای بیټو ته څه وایې چې تا وګټله تاسو درې واړه اوس هم زما د لاس لاندې او توماچه ما سره ده او په دې کې 3 ګولۍ شته تاسو درې واړه زه دلته تخته کوی شم. په دومره وخت کې پولیس والا دلته راشي. توماچه زما په لاس کې هم شته توماچه ښکته کا او بیټو ستا ډېره مننه چې موږ ته دې په ټایم سره خبر راکړو. سرجي ما ته پته وه چې دا به د واده په ورځ خامخا څه نه څه مسله جوړوي. ته ګوره دی زه ځان سره بوزم چې د دې څه حال کوم زه مخکې شئ ما سره. بیا پولیس والا دې دواړه ځان سره دلته نه بوزي او شمیله دلته ووایي بیټو زه چې زه داسې نه وي چې په واده کې بل څه مسله جوړه شي او میټا وروره زما کپړې ما ته واپس کا. دلته او میټا وروره اوس په اوس یې واپس کا. ای میټا تخته ستا عزت خطرې کې ده. بیا میټا دلته نه وتښتي. بیټو او شمیله هم دې پسې شي. که چېرته تاسو زمونږ ویډیو خوښوي زمونږ ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او موږ ته کامنټ کې ووایئ چې زمونږ ویډیو څنګه وه. مننه.